بسم الله الرحمن الرحیم. د جبران ټیک یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه په خپله په داسې کیبورډ پسې ګرځېدلم چې هغه معیاري پښتو دري او انګلیسي ولري او هم د هغه لپاره ډکشنري ولري. نو له ډېرې پلټنې وروسته یو ښه کیبورډ چې زما لاس ته راغلی یو ستندر کیبورډ ده، هغه هم جي بورډ یا ګوګل کیبورډ ده. جي بورډ فقط په دغه آیکن سره چې تاسو ته په سکرین ګوره ښکاري جي بورډ لیکلی دي، همدغه عین همدغه شی تاسو په پلی سټور کې لیکئ او ډاونلوډوئ. کله چې ډاونلوډ کړئ په هغه باندې کلیک کوئ. صحیح، له کلیک سره سم تاسو نه به اوله دا پرمیشن غواړي چې پرمیشن هم څه شی ده. مقصد پرمیشن هغه حالت ته وایي چې تاسې غواړئ دغه کیبورډ وکاروئ که په جای بل یې وکاروئ. نو اولنی اپشن لنګویج ده. لنګویج کې به راسئ اډ کیبورډ ته. اډ کیبورډ کې به د خپلې خوښې یو کیبورډ واخلئ. کله چې کیبورډ واخیسته تاسو ته ګورئ چې کیبورډ په دې شکل ښکاري. صحیح، دا هم چې واخیسته دا به ډن کړئ. که چیرته تاسې لیکل کوئ مثلا دلته دغه کیبورډ مثلا موږ نه لرو، زه راځم تاسو ته اول دا سیسټم بیخي ختموم چې تاسو ته له سره سي. نو زه راځم کیبورډ ته له خپل سټینګه اول ګورم چې دا ختم کم. دا مثلا جی بورډ ګورو سلیکټ ده. نو بیک ځم دلته راځم کیبورډ لیست دغه ډیسیبل وي. صحیح ده، دا په دې شکل ډیسیبل وي. کله چې په دې شکل ډیسیبل و نو تاسو چې اول جی بورډ را خلاص کړئ دغه شکل به تاسو ته درکړي. کله چې تاسو له پلی سټور یې انسټال کړه او بعد له هغه نه ډایرکټ را خلاص کړه نو تاسو ته به اولنی مخکې راښکاره کېږي د جي بورډ دغه شکل وي. کله چې دغه شکل درته راښکاره سه دلته به راسئ انیبل ان سیټینګ به کلیک کړئ. کله چې انیبل ان سیټینګ کلیک کړئ تاسې ګورئ دغه دویم اپشن اوس ډیسیبل ده. ډیسیبل په معنا دا چې دغه کوم کوچنی بټن چې ورکړی ده همدغه بټن چپ طرف ته ده. نو دا کوم چې چالان دي هغه شنه رنګ سره دي ښي طرف ته دي. نو زه راځم دغه جي بورډ هم سلیکټ کوم، کوشش کوم دې خوا مې چې کله مې بټن یې کلیک کړ نو ماته ګوره اټینشن یو بل مسیج پاپ اپ سه یا راښکاره سو. نو په هغه کې ماته یایي چې تاسو دا تاییدوئ. زه ورته وایم چې هو. کله چې تایید که دویم میتود ډایرکټ ماته راځي چې تاسو په دویم میتود کې غواړئ چې وکړئ. په دوهم قدم کې به تاسې راسئ سلیکټ د انپوټ میتود. د انپوټ میتود کې به تاسې ورته ووایئ چې اوس خو کوم د بای ډیفالټ کوم یو انتخاب ده، سامسونګ کیبورډ انتخاب ده. نو داسې به تاسې څنګه وکړئ چې تاسې به راسئ جي بورډ به کلیک کړئ. کله چې جي بورډ کلیک په یوه سبب پسې دغه مینو به تاسو ته راخلاصي څنګه چې موږ په اول کلیپ کې موږ ته راښکاره سوله په هغه شروع کې. نو رابسئ لنګویج ته. لنګویج کې مثلا تاسو سره دغه لنګویج چې دي دا به نه وي تاسو سره، مثلا دغه لنګویج تاسو سره نه وي، تاسو سره په دې شکل وي. تاسې به راسئ اډ کیبورډ. اډ کیبورډ نه وروسته به د خپلې خوښې یو کیبورډ وټاکئ. مثلا پښتو کاروئ پښتو انتخاب کړئ او که دري کاروئ دري انتخاب کړئ. زه پښتو مثلا غواړم وکاروم، پښتو کلیک کوم. کله مې چې پښتو کلیک دغلته په دغه لومړنۍ سکرین کې په دا پاسنۍ نیمه سکرین کې تاسې ګورئ چې ماته یو طرف انګلیسي کیبورډ ښکاري او یو طرف معیاري پښتو کیبورډ ښکاري. نو زه راځم دغه لومړی ټیک مارک کوم، دغه لومړی پښتو چې ماته د کیبورډ په دې شکل ښکاره سي. صحیح، په کونج کې ما سره لیکلي دي چې یو سلیکټډ کینسل او ډن. زه وایم چې ډن. دا پروسه ډن سوله. نو ما سره دوهمه ژبه دلته اضافه سوله. تاسو ته ښکاري چې ما سره دوهمه ژبه همدلته اضافه سوه. په دریم قدم کې غواړم بل دري کیبورډ هم ولرم. نو راځم دري سرچ کوم. د دې یو ښه والی دا ده چې فارسي ترڅنګ د افغانستان دري هم لري. کله چې دري کلیک کړله د دري لپاره معیاري کیبورډ دغه شکل ده. فقط همغه سلیکټ کوئ بس ډن اخلئ. تاسو سره به هغه کیبورډ هم دلته په دریم درجه اضافه سي. که تاسو د فارسي کیبورډ غواړئ فارسي هم اضافه کولی شئ. بل د پرفارمنس کې تاسو چې کولی شئ پرفارمنس کې تاسو کولی شئ د کیبورډ لپاره سټینګ وکړئ. مثلا هغه کیو آر ټي یعنی دغه د ای بی سی په اندازه چې کومې بټنې دي هغه بټنې دي مثلا راښکاره سي نه سي دې راښکاره، هیڅ ضرورت نشته دې شیانو ته. خو یو شی ته فکر وي چې دغلته د ایموجي سټیکرز دا باید آن کړئ. په دې خاطر آن کړئ که تاسې غواړئ د چټ په جریان کې یو ایموجیز یا هغه وړکۍ سټیکر چې کومې تاسې ډېر په وټساپ او نور شیانو کې کاروئ هغه دې هم تاسې ته ښکاره سي. نو دغه ټیک مارک دغه سیټینګز په دا کوم حالت کې د ماوس پرېښی عین وي تاسې پرېږدئ. پاپ اپ آن کی پریس کې به دا آن کړئ. فیډبک به کی پریس به هم اماني، ایمیج سټیکرز به هم آني او شو لنګویج وذ سویچ کیز به هم آن وي.
نور به خیر خلاص تاسې دا په دې شکل پرېږدئ. بل د تیمز په کوم ډول یې غواړئ چې تاسې سره دغه کیبورډ شا ښکاره سي، مثلا هغه بیکګراونډ یې زه وایم سیسټم آټو کوم رنګ چې سیسټم ورته تعیني وایم چې دغه رنګ تاسې ګورئ چې کله کلیک کوئ دلته تاسې ته داسې رنګونه راځي. مثلا زه غواړم دغه تور رنګ وکاروم. صحیح کله چې دغه تور رنګ غواړم دلته راځم مثلا ډیفالټ ډارک دی ته ډیفالټ ډارک رنګ وایي همغه مې سلیکټ کړ خلاص. بل دا ټیکس کریکشن کې ګورئ تاسې سره مهمه خبره دلته دا ده چې اول شو سجیشن سټریپ دا باید آن سي، نیکسټ ور سجیشن باید آن وي، دریم چې دغه هم باید آن وي، څلرم چې ایموجیز ده هغه هم باید آن وي، بل چې د سټیکر مربوط ده هغه هم آن وي، او په پنځم کې آټو کریکشن باید آن وي در سره. آټو دغه اپشن چې تر ټولو مهم ده دا تاسې سره باید دا هم آن وي، او ډبل سپیس فول سټاپ هم در سره آن وي، سپیل چیک دغه اپشن که تاسې سره بند دي مثلا تاسې یو چاته هغه لیکئ ایګ لیکئ مثلا 3G ورکویم تاسې سره کیبورډ ریاکشن نه ښیي تاسې هغه ته غلط سپیل لیکئ. نو دې لپاره چې د تاسې سپیل دقیق چیک سي او صحیح چیک سي هم د دري هم د پښتو او هم د انګلیسي سپیل دقیق درته چیک کي نو دغه بټن څنګه کوي آن کوي. په دې خاطر چې مثلا تاسې سین پریس کوئ تاسې سره سلام راځي صحیح ډایرکټ نو سلام تاسې ته دې ته ضرورت نشته چې پر سلام ولیکئ، سلام کلیک کوئ او بل هغه نه ډایرکټ ځي. مثال په ډول زه تاسې ته یو ژوندی مثال دلته در کوم. زه راځم په واتساپ کې مثلا زما دې ملګري ته لیکم چې دغه توکمه کړم سین لیکم. تاسو ته ما مخکې ویلې سین کې ګوره اول ماته سین راغی، سلام راغی، سریال راغی. دغه شیونه که چیرته تاسو کلیک کړل بیا تاسو سره اتوماتیک دغه شیونه نه راځي. ګوره کله چې سلام کلیک ک دوستان عمر سره او څنګه نور شیونه هم اضافه سول. نو هغه د سپیل د چیک لپاره هغه بټن بیخي زیات لازم نه. زه مثلا دا ټرن آف کوم یعنی بندوم. کله مې چې هغه بند کو بیرته مثلا کیبورډ ته راغلم اوس تاسې ګورئ چې که چیرته دغه یو ځل انیبل او ډیسیبل کم بیا هم تاسې څنګه کوئ هغه بټن موږ سره سپیل بندیږي. زه آن ساتم په دې خاطر چې ما سره آن وي دایما نو سپیل چیک باید تاسې سره آن وي. بل دا وایس ټایپینګ د پاس ټیکس کریکشن لاندې بل ګلیډ ټایپینګ نه ګلیډ ټایپینګ کې باید ټول اپشن آن کړئ او بل هغه ترڅنګ مهمه دا ده چې وایس ټایپینګ که وایس ټایپینګ کې تاسې غواړئ چې د ګوګل وایس یا ګوګل اسسټنټ وکاروئ نو دغه اپشن کلیک کړئ او د لاندې وایس کنټریبیوشن چې ده آف وساتئ. صحیح ده په دې خاطر چې هغه د ګوګل اسسټنټ یا مثلا تاسې سره بیکسبي ده او یا نور شیونه دي هغه کاروئ نو د همغه په خاطر باندې لومړنی ټیک مارک باید آن وي در سره، سیکنډ پروا نه لري یا دویمې هیڅ ضرورت نشته ورته. سرچ کې ګورئ دلته تاسې سره د کوم کنټیکټ سرچ درکړي دي دا باید آن وساتئ. په دې خاطر باندې مثلا تاسې غواړئ هغه گیف هغه کوم مثلا چې دغه حرکتونه دي مثال په ډول زه راځم دلته دغه گیف سرچ کوم دغه گیف ګورئ دغه گیف دا مې چې کله انتخاب که بل هغه نه مثلا راځم دلته ما سره زښته زیات گیفونه راځي په دې خاطر چې زه له انټرنیټ سره نه یم وصل نو اوس ماته نه تاسې سره به دلته ټول ښکاره سي دغه گیف او دغه سټیکر دغه هر شی نو به څنګه تاسې سره له همدغه ځایه آن او آف کیږي. صحیح شوه. او بل تاسې سره شیر جی بورډ ده که چیرته دا کلیک کوئ له انټرنیټ سره وصل مستقیم به تاسې ته دا کیبورډ شیر سی له بل کس سره. ریټس کې تاسې کولی سئ ګوګل ته د دې لپاره چې دا کیبورډ جوړ کړی ده یو تاییدي یا 3 ستوري ورکړئ او مننه ځینې وکړئ. نو هیله ده دا ویډیو مو خوښه سوي دا د جی بورډ و چې څنګه تاسې جی بورډ لپاره سټینګ کولی سئ. نو جی بورډ هم یو زبردسته کیبورډ ده. بل اپلیکیشن هم درته معرفي کوم د ګوګل ټرانزلیټر هغه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسې پرې کار